بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بني اسرائیل چې کله د ترک د جهاد د وجې نه په تیه میدان کې ایثار شو او بیا الته د دوی د ژوند د ضرورتو په اړه کې دوی موسی علی السلام ته سوال وکړي چې زموږ لپاره د الله پاک نو د اوبو د خوراکو د سویری تنظیم درخواست وکړه. موسی علی السلام هغه وکړلو، الله پاک قبول کړي. بنی اسرائیل ته د تیه په میدان کې آسمانی راشن مقرر. بنی اسرائیل همیشه د دوی صفات ناشکری و او د آسمانی راشن ناشکری وکړه او موسی علی السلام ته ویلي چې موږ هو دا یو خوراک همیشه نشو کولای، موږ ته مختلفو سبزیو خوراکونو ضرورت دی. نو دی وجه نه به دوی ته حکم وشلو چې دا کلی ته کوز شیوال تاسو دا ټول خوراکونه پوره کړئ او په تی میدان کې دلته تاسو ته صرف د آسمانی راشن کې دا خوراک ته چکم نازلې دو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او یاد کچې ویلې تاسو اے موسی علیہ السلام لا نصبر علی طعام واحد هیچری موږ صبر نه کوو په خوراک یو باندې فدع لنا ربک تو غواړه مونږ طرف نه دی یخرج لنا چراو باسی مونږ د پاره مما تنبت الارض هغه چیرات زرغونوي ازمکا من بقلها سبزی د زمکی وقصائها تری او بادرنګ د زمکی وفومها اوګه د زمکی وعدسها او دالو نست د زمکی وبصلها او پیاز د زمکی. قال اویلی موسی علیہ السلام اتستبدلون الذی آیت سبدلوی ها شی هو ادنا چی آغا ادنا بیکار دی باللذی پا حق باندی هو خیر شی غور دی. احبتو مصرن خوش شی تاسو دی خارتا فإن لکم ما سألتم یقینا شتس تاسو دو پارا حق چی تاسوی غواری. وضربت علیهم الذلتو واچولې شو مقرر کړې شو یا ټاپکړې شلو په دوی باندې الذلتو خواري والمسکنتو او فقیرتیا وباء او اختشل دوی بغضب من الله په غضب د الله باندې. ذالک دا پدی وجا بانهم كانوا يكفرون بآيات الله یقینا چې ودوی کفر کولو پایتونو د الله باندې او یقتلون النبیین او وجلی پیغمبران بغیر الحق پنا حق سرا. ذالک دا کفر او قتل چې کو بما عصوا په سبب د دې سره چې نافرمانی کړي وا وکانو یعتدون او ودوی د حدنا زیاتی کوونکی وکانو یعتدون او ودوی د حدنا تیریدونکی. د آیات کی بسر کې اشکال دی
دوی ویلي چې موږ صبر نه کوو په یو طعام باندې. نو طعام خو یو نو کنه، طعام که خو دو شیزونه ذکر شو مخکې، ترنجبین او مړزان، دې ته یو طعام ولی وی؟ نو دا یو طعام په اعتبار د نوع سره مطلب دا دی چې دا دوه خوراکونه دي، خو چې شپه ورځې خوري نو نوع خو یوه شوه. نو دلته ګویا کې د دوی په نسبت باندې دا واحد نوعي مراد، واحد شخصي نه دی مراد، خوراکونه خو دوه دي. او یا دا مقصد دی چې اصلا مقصود په دې کې چې کومه ترکاری او غذا و هغه خو مړزان و. اترنجبین په کې داسې مثال لري لکه یو شی چې د خوراک سره سره شي طبعا خوري. یو مقصود د خوراک شی یو څه طبعا لکه چکنی او سلاطه ور سره سره کوي، یا چې وسره اخر کې خوراک وشنو پیرنی خوري. مقصود خدا خوراک شي دا کوم مخ کې خورل شوی. نو د موسی علی السلام ته وی ته دعا وغواړم موږ د پاره درم نه دي چراو باسي موږ ته هغه شی وغواړه چې را زرغونی ازمکا. بقل سبزی ته وی، سبزی ترکاری چې کوم ازمکا کیږي. او قصه ویلې شي ترو ته تری او بادرنګ، او فوم ویلې کیږي اوګیتا. اگر که ځنې مفسرین دلته د فوم معنا حنتا کړی دا، غنم معنا کړی دا، لیکن دلته د دې مقام سره مناسب د اوګي معنا ده. وعدسها عدس دالو ته وي، خو د دالو مختلف قسمونه دي، واړه دال او غټ دال او مسور دار او سنه دار او سپین ټول پکې داخل دي. او بسل معنا پیاز دی. نو دوی دا کوم چې د بویناک شیزونه دي دی وغوښته. الله ورته فرمایل یا موسی علیہ السلام ورته وی اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، بدلوي هغه ادنا شي په هغه چې کوم غوړه دي. معنا ده چې تاسو ته خودل تیار راشن راځي، پاک ستر طعام در ترازی، او دا وسره خلی او په بیکار شي بدلوي. اهبتو مصرن کوم شي تاسو خارتا دا پدې دشت او میدان کې خو آسماني راشن دي، او دا تاسو چې کوم چیزونه د زمکه کارونده غواړي دا په دې آباد زمکو کېږي. نو کلی ته بځي فإن لكم ما سألتم، یقینا شته دې تاسو د پاره هغه چې تاسو یې غواړئ. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، واچولې شو په دوی باندې خواري او فقر. څه معنا؟ دوی رښتیانو دین آبادی به زمینداري شروع کړي، بس پټي کاروبار شروع کیو کراو، کروندې کواو او ربا. نو ضربت اصلا کې دا لفظ په عربي کې دی ته ویل کېږي چې لکه څنګه هغه پیسې چې کوم د ملک سکه هغه مهر شي د ملک په مهر باندې، نو مهر د پیسې چې کوم دی هغه نه ورانېږي، نو هغه ته ضرب دراهم وای دا مهر شوی پیسې دي. نو دلته اصلا کې د ذلت او مسکنت په دوی باندې د مهر شو، لکه په پیسو کوم مهر ور شي به نه ورانېږي، دا هم نه ورانېدو. نو دې ته ځکه د لفظ د ضربت استعمال کړی دی. او حدیث کې راځي مشکات شریف کې دا حدیث دی، ویوزل نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار کې روانو، نو د شاکور کې داسې د زمیندارۍ د اسباب وکاتل، کاغه پښتو کې ورته جغه او سپار او دا شیزونه وای بیل بیل چې دا شان. نبی رسول الله فرمایل ودا شاد ودا شیزونه د چاکور ته نه وځي مګر ذلت ته مخ کې نه وته. مطلب دا دی چې دا رښتیا هم ډیر سخت کار دی. افغانستان ورته دهقانی وای، دلته ته خلک زمینداری وای، دا ډیر سخت کار دی، آسان کار نه دی. او دې خلکو دې سخت کار ته ډیر وویل چې دا هم کو وباءوا بغضب من الله، نو اختشل دوی په غضب د الله باندې. ابن کثیر او تفسیر کبیر او روح المانی هغه د دې باء معنا کړی د استحقوا واستوجبوا، استحقوا واستوجبوا یعنی مستحق او دوی موجب د غضب د الله شو.
نو پښتو کې موږ معنا کوو چې باو معنا اخته شو، لکه خلک وي د الله په غضب اخته شو. وباء بغضب من الله، اخته شو دوی په غضب د الله باندې. د دې وجنه په غیر المغضوب کې منګه د مغضوب علیهم مستاق یهو جوړ کړی و، مخکې تفسیر تیر شوی دا د دې په بنا باندې چې باء بغضب من الله. ذالک د اشاره د غضب ته ده، د يهود د الله په غضب ولې اخته و. وې دا بانهم كانوا يكفرون بآيات الله، دا په دی وجه چې دوی کفر کوي په آیاتونو د الله باندې. دوی د الله په آیاتونو کفر کولو، نو د الله آیاتونو قران دی، قران خو نه منلو، خپل کتاب هم نه منلو، تحریفونه پکې کول. ويقتلون نبينا، وجل پیغمبران بغیر الحق پناه حق سره. خو په دې جمله کې اشکال دی چې یقتلون خو فعل مضارع ده، دې خدا معنا چې دوی دینه بعد پیغمبران وژني. نو څنګه پیغمبران دینه باندې ورني کو وژلي دي نو فعل مضارع د صيغه دراولو څخه معنا خود څه پکار وکړه چې قتلت ماضي صيغه پکار و. نو جواب دا چې دا فعل مضارع ذکر شوی د پاره د حکایت حال ماضیه جمعنی کې راځي کنه. کله کله دا سکیږي چې حال ماضیه چې کله را نقل کین هغه کې صيغه د فعل مضارع استعمالېږي. ته د ماضی زمانہ دا سه فرض کې چې دا اوس حال دی، نو ته تعبیر کیږي په فعل مضارع سره. نو دا اصلا کې یقتلون فعل مضارع د حکایت حال ماضیه په کیږي، دی وجه مضارع ذکر کړي. په حقیقت کې معنا د ماضی ده، یعنی دوی پیغمبران وجلی دي بغیر الحق پناه حق سره. دا بغیر الحق څنګه ویلې؟ د پیغمبرانو وجل خو نه حقه، دې خود چې معلومه شول چې پیغمبران په نه حق وجل، یعنی د پیغمبرانو وجل په حق هم جیتای. نو د دې لپاره زاد المسیر کې ابن جوزی جواب کړی دی، د ابن الانباری نه حوینه را نقل کړي. هغه وی بغیر الحق دا معنا ده چې بغیر جرم، بغیر د ګناه وجل کنه، څه ګناه خو نه وکړي. یو معنا. او تفسیر مدارک بل جواب کړي، هغه جواب دې کړي چې بغیر الحق عندهم ايضا، بغیر الحق عندهم ايضا دا پناه حق وجلو د دوی په نظام نه حق و، دوی مل چې دا خو نه حق وجل دي به وجل. او یو بل جواب دې سیم کې دي چې دا بغیر الحق کې چې دی دا بای سببیت تپاره ده، او دا غیره چې دی دا غیره صفتی دی. نه چې صفتی شلو نه دا بدل تمخ کې موصوف ورته وباسي، نه د شي بشي يقتلون النبيين قتلا بسبب مغاير للحق. يقتلون النبيين قتلا، دوی پیغمبران وجل پدشي وجلو بسبب مغاير للحق، په هغه سبب باندې چې هغه سبب مغایر د حق. نو د مغایر د حق څه دی؟ باطل. نو دا معنا کنه په باطل وجل. ذالک د اشاره چاته ده، تفسیر روح المانی لیکلی دی د ذالک اشاره الکفر والقتل، دې دوه درجه ده. دا دوی چې کفر کولو قتل ول پیغمبران دا پس وجه باندې بما اسوا په سبب د دینه فرمانی کړي وا، وکانو یعتدون او دوی د حد نه زیاتی کوونکی. ادب لګوستو ان شاء الله راشي دې مسلو رمه کی. البته تفسیری مدارک لیکلی دي چې يهوديانو پیغمبران قتل کړي، او واقع را نقل کړي بیا چې يهودو د سحر د ورځې په اول کې 3 پیغمبران شهیدان کړي وو، ځکه چې بني اسرائیل کې ډېر پیغمبران راغلي، 3 پیغمبران یې سر شهیدان کړي وو. 112 کسان نیکان خلق وو چې هغه دې ته نصيحت وکړي چې تاسو د پیغمبران ولی قتل کړه، هم دې زیاته وکړي. نو مازیګری به 112 کسان نیکان خلق او بزرګانم قتل کړه. نو يهود دومره غټ قاتلین خلق دي چې انبيای هم قتل کړي. او د دې په نمونه کې خلق یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام دواړه پیش کړي. د یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام پلار او زوی دوی شهیدان کړي دي. او ځنې خلق دی اوس وختو کې چې مستشرقین خلق شته دي چې هغه د يهودو د نصاراو نه ډېر متاثر دي. نو هغه د آیاتونو د قران په باره کې وایي وې دا کوم ځای کې چې قران ویلي دي چې يهودو پیغمبران قتل کړي، وې د پیغمبرانو قتل نشته، يهودو پیغمبران قتل کړي نه دي. وې د دینه مطلب ضرب شدید دی،
مجاز تزي او قتل نه مراد ضرب شدید دی معنا ده چې د پیغمبران وهلی و وجلی نه وهلی و اسې څوک چپړه با چپړه مپړه باندې بیوالی. بیا مفسرین کرامو خصوصا د سعودي عرب لجنه چې کوم التعظیم دار الافتاء د سعودي عرب هغه په دغه فرق د مولایانو باندې د کفر فتوا لګولې ده چې دغه مولا چې د قران کې د یقتلون نبیین نه معنا ضرب شدید خلی دا په اتفاق د علماو کافر دی. وکړه دا يهودو د لپاره دفاع کوي د نصاراو د لپاره دفاع کوي چې يهود خو خلک دي او هغه قتل نه دي کړی او چې قتل دی نه د په معنا د ضرب شدید سره دی. او رښتیا ته دا وایي چې د قتل حقیقت نه ته مجاز ته حقیقت کې څه تعذر دی. معنا مجازي خو خلکل تخلی چې حقیقت متعذر شي. د يهودو نه د دې خبرې څه تعذر دی. يهوديان خو روزانه اوسم د مسلمانانو په مسلمانانو په ګډ ګډ د دنیا کې ویني تو یې په باروتو باندې په بمونو باندې او دغه د دې نمونه ده چې دا اوس دوی ویني تو یې او د علماو ویني د خاور سره خوري کوي. نو فلهذا نو د کې څه شک شلو چې دوی د پیغمبران قتل کړي دوی د نیکان خلق قتل کړي اوس هم دغه کار دی او دغه وظیفه ده. نو د دې څه استبعاد دی. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر. دې مخ کې سره دا ربط دی چې دې مخ کې آیات کې ذکر شو د الله پاک غضب د الله عذابونه. چا به ویلي چې د دې عذابونو د الله د غضب نه بسړې پڅ بچ کیږي. نو دې آیات کې جواب دی. جواب په اخر کې دی چې من امن بالله واليوم الاخر بس ایمان په الله او په ورځ وروستنۍ باندې راوړه د غضب نه وبچ. نو دا آیات په ضمن کې ترغیب دی. ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړي دي خودي ایمان سره دې د تفسیر د یو تفسیر لږ آسان دی. د امنو سره قیدو لګو چې امنو لسانن لا قلبا. ایمان صرف زبانی راوړی د زړه کې ایمان نشته نو هغه موږ تعبیر په چا سره کو منافق سره. هغه کسان چې ایمان راوړي دي صرف ژبه باندې. او الذين هادو هغه کسان چې يهوديان شوي دي والنصارى ونصرانيان دي والصابئين وبيدينان دي. من آمن ادین مخکې لګي عبارت راو باسا منهم من آمن بالله پدې خلقو کې چې چا ایمان راوړو په الله باندې او یوم الاخر او په ورځ باندې او عامل صالحا او عمل وکړو د سنتو د نبی برابر فلهم اجرهم نو دو د پاره اجر او ثواب د دوی د پني ضرب د دوی نه بيري په دوی باندې او نه بخفکیږي. ان الذين امنوا دیس لسانان قیدو لگا منافقان مراد شي. والذین هادو هغه کسان چې هادو يهوديان دي. دا هادو يهودو ته يهود وای کنه. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه بویلې وای د يهود چې دي دوی ته يهود زکه وای چالت موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک ته ویلی و چې ان هدنا الیکا ان هدنا الیکا. نو دا هغه دغه لفظ د موسی علی السلام د دې لفظ نه چې هغه ان هدنا الیکا ویل دي نو د قوم سما شو په چا باندې په يهودو. او نصاراو ته ځکه نصارا وای چې آلته عیسی علی السلام आवाज کړو چې من انصاری الی الله نو د قوم ته شي وای نصارا وای. والصابئین دا صابئین څوک دي طالبہ تفسیر مدارک لیکلی دي وای صابی چې د الخارجین من دین مشهور الی غیره. صابی هغه چاته وای چې د مشهور دین نه بل دین تلاړ شي. یا د مشهور دین نه بل دین تلاړ شي هغه ته صابی وای. نو په هغه وخت کې پوخا يهودیت مشهور نصرانیت مشهور او دی خلکو يهودیت نصرانیت نه سوا بل دین ته تلیو نو د دې وجه نه دوی ته شی وای صابئین. او حافظ ابن کثیر لیکلی دي وی فرقه من اهل الكتاب فرقه من اهل الكتاب وی دام په دي اهل کتابو کې یو ډله یو تنظیمو. امام مجاهد وی قوم دا صابئین چې و قوم بین النصارى والمجوس دا د نصارا او د مجوسیانو منځ کې یو قوم ليس لهم دیننا وی د دوی خاص دین نو خو د نصارا او د مجوسیانو منځ کې خلقو. ابو العالیه یو عالم دی اغلی کلی دی دا هغه وینا ده
و فرقه من اهل الكتاب و اذا صابئین وډله د اهل کتاب وا یقرؤون الزبور چې زبور لوستو. او دریم قول پدې کې د قتاده رحمت الله علیه دی هغه عجیب خبره کړي و قوم یصلون الى القبلة ويعبدون الملائکه د یو قوم چې قبله ته مونږ کولو خو عبادت ملائکه ته کولو او یقرؤون الزبور زبورم لا لوستو. نو دوی سما چکنی جوړه کړي واخه بیت الله شریف ته مونږ کولو خو عبادت ملائکه ته کولو او زبورم لوستو. د دې وجه نه دي ته صابئین ویل شو. ګوره دوی عجیب غونډه دین اختیار کړي دی. دا اوس کوم دین دی؟ نه دا مشهور دین نه غیر مشهور طرف ته تلل دي. او د دې وجه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور طرف نیکو ابو کبشه نومیدو. هغه په مکه کې خلکو بت پرستی کوله. هغه یو ځل داسې کارو کې چې استوریو د شعرا په نامه استوري ته عبادت شروع کې. نو بیا به خلکو د نبی له سلام نیکتم ثوابي ویلې امور طرف نیکته ځکه هغه د مشهور دین د مشرکانو نه بل طرف ته لاړو استوري ته عبادت شروع کې. او په کوم وخت کې چې جناب محمد صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه ته راغی او هغه هم د توحید आवाज پورته کې نو د مکه مشرکانو د ابن ابي کبشه ویلې خو دا ماغه د ابي کبشل مسعود کنه معنی دا وا چې څنګه هغه ثوابي شوی او دام ثوابي شوی څنګه چې هغه دین مشهور نه غیر مشهور ته تلو دام غیر مشهور دین ته تلو. ګوره ټوله دنیا شرک کوي او دلته کې توحید مني. نو د دې وجنه دا هغه ثوابین شو. خدای خبره به د سره پزین کې کینه وای چې دا آیات با ورستو قران کې دوه ځای به امراضي دوه ځای به نور امراضي او د دې سره فرق دی. یو بل ورستو راشي چې اغل ته فرق دسي دی چې دلته ګوره دسي دی چې ان الذين امنوا والذين هادوا ونصارى وصابئين اغل ته به د هادو د نصارى هادو نصارى منځ کې صابئين ذکر کیږي او دلته اخر کې دي. یو بل فرق هم دی. سوره حج کې ودایات راشي اغل ته به پکې لګډلې زیاتیږي اغل ته پکې هادو و نصارى وصابئين والذين اشركوا الته پکې والمجوس ډیر ډلې پکې نورم زیاتیږي. د دې به ان شاء الله چې کله غایات را ورسیږي د دې سره به تاسو به فرق ذکر کوم. دا مطلب نه چې د قرآن شریف کې دا ته بیا راغی او تکرار دی خیر دی نه د فرق لري خامخا سره. نو دغه ډلې چې تاسو دا څلور ډلې نمونه واورېدو دی ډرو ته ترغیب ایمان ته دینو د من امنه نه مخکې به عبارت راو باسي منهم من امنه په دوی کې چې چا ایمان راوړو ناغه منافق ته ایمان دعوت ته چې قلبي راوړي يهودي او نصراني او صابي خاصم بلاره دي په الله باندې ولې او الاخر او پورز رستانه باندې نګور دلته صرف په ایمان کې ورته دوه شان ذکر کړ یو په الله ایمان او یو پورز رستانه نه ایمانيات خو سخت ډیر دي کنه قاریان دا دوه شان خو نه دي. وې دا اصلا کې ګوره مبدا او انتها ده. مبدا د ایمان شروع کیږي د توحید د الله نه او اخیری د ایمان اخیری څوک د قیامت منل خو په دې ایمان منځ کې چې څومره ایمانيات ته ټول پکې داخل شو. هو اذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. یاد کچ کلا اخستی و منګه میثاقکم په خوا د استاسنا ورفعنا او چت کړو منګه فوقکم د برستاسنا تور غر او ویلی و منګ ورته چې خذوونی سیما اتیناکم هغه چې موږ درکړی تاسو ته به قوتن په قوت عمل سره واشکروا ما فيه او یاد کړئ چې په دې کتاب کې دی لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو بچ شئ د اورنا یا امید دی چې تاسو به متقیان شئ. دا آیت کریمه چې کله یهودو ته فرعون تباشلو دشمن تباشلو ان یهودیان د موسی علیه السلام قوم بنی اسرائیل د دشمن نه اخلاص شول نجاتمن شو. نو موسی علیه السلام ته دوی درخواست وکړي چې موږ ته د الله د طرفه یو آسماني کتاب راوړل شي. هغه چې موسی علیه السلام میقات اول تراړلو د الله د طرفه کتاب راوړلو. نو هغه کتاب چې کوم آسماني کتاب دوی غوښته او راغې نو بیا وروسته دوی منلو ته تیار نه و. الله سبحانه و تعالی چې د دوی د سره کوم غرو تور غره بس کوی توري پر اوچت کې او په سره ورته ونیولو او ورته ویل چې اوسې منې کني منې. نو دا واقع دی پورې تعلق ساتي.
اگر که پدې کې اشکال شتا و اذ اخذنا میثاقکم تفسیر مدارک لیکلی دي چې میثاقکم بقبول ما فی التورات، بقبول ما فی التورات، دا وعده دې د پاره تنه اخستي و چې تاسو به قبلوي هغه چې په تورات کې دي. او تفسیر ابو سعود لیکلی دي چې میثاقکم بالمحافظه علی ما فی التورات، بالمحافظه علی ما فی التورات، چې تاسو به ساتي ګور هغه چې په تورات کې د دې پوره لحاظ او محافظت کوئ. میثاق دی توای چې یو سړی د چا سره لوز مو کې او قسم مو کې، لکه وعده مو کې، لوز مو کې، قسم مو کې، دې ته میثاق وایي. کتش څوک سره چا سره وعده وکړي ته عهد وایي، او چې کله موقت په قسم شنو میثاق شي. ورفعنا فوقکم طورا، اوچت کړو موږ بر تاسو نه تور غره. په دې کې سوال دا دی چې ګوره الله پاک چې د دې بنی اسرائیل د پاسه غر اوچت کې او ورته وی چې اوس یو باندې دا خو اکراه شو، او الته خو قران بل ځای فیصله ده لا اکراه فی الدین، په دین کې حضور نشته، او دا خو چې غری په راپورته کې حضور پیچلې کنه. نو دا هغه مضمون سره د دې تعارض ده بظاهر، چالتو لا اکراه فی الدین او دلته وی چې بس ورفعنا راپورته کې په ان د دې لپاره ځنې علماء ته جواب کړی دی چې ګوره سیده چې یو اکراه یو اجباري یو اکراه دی یو اجبار دی. اکراه او اجبار کې دا فرق دی چې په اکراه کې د انسان اختیار سوچ سلب شي، او په اجبار کې دا شي چې هلته ستا اختیار وي خو البته د خلاصون چاره دی نه. نو دلته اکراه نه دا اجبار دی، معنا د دې خلکو سره اختیار و چې اوس منی که نه منی، داسې مکراه نه و چې بیخي نو لاسونه په خې تړلي وو، دوی سره مطلب اختیار و د منلو نه منلو. نو فلهذا د اکراه نه اجبار دی. نو الته قران لا اکراه ویل دی، لا اجبار خو نه دی، الته خو اجبار دی. خو دویم جواب چې دی بیا جواهر القرآن کې شیخ غلام الله خان رحمه الله کړي، خپل جواب کړي. هغه وی ګوره دا قران چې ویل اکراه فی دین، ټینګ د بدین کې اغل ته په آیات کې موږ د بیل تشریح ان شاء الله را بشه دوی مسپاره چې لا اکراه فی دین څه معنا ده. خو هغه وی چې ګوره په دین کې اکراه نشته، دا ګوره په هغه وخت کې چې کله دین راشي نو په دین کې اکراه نشته. اصل په ایمان کې ایمان اختیاري دی، سو په خپل خو ایمان راوړي، لکه څنګه چې اصل په کفر کې هم کفر اختیاري دی. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا. نو خو خلاصتا ایمان راوړي کفر اختیاري. خدا خبر وسره یاد ساته چې ظالمانو ته ور تیار دي. نو یو دسی یو سړی دی قانون نه خبر نه دی، قانون راغلی نه دی، نو په دغه وخت کې په دې اکراه نشته. یو سړی ته قانون راغی، قانون پیژني، نو اوس بیا غړي خو مثال ورکړي. ګوره یو سړی دی هغه مثلا د دنیا کې یو سړی په یو په چوک کې تیریږي گاډي ور سره دی، نو قانون دا دی چې کله شنه اشاره ولګيږي ته په ورځي او چې سره ولګيږي نو بیا به په چوک کې ودرېږي، اشاره خو بنه کراس کې، دا قانون دی. اوس یو سړی د قانون نه خبر نه دی او هغه په دې نه دی پوه چې سره اشاره څه شی دی، شنه اشاره څه شی دی، یا داسې ورته شو په او کته چې کله دغه ونی سټری په کولا وجه ول دي اشاره کراس کړو دی ورته خبر نه دی نه. نو ښکارا خبره ده چې دا ټری په کولا ورته چې دا ور دي ماف خو بیا د خلک وګور به کارونه کی په دې زور نشته. یو سړی دی چې هغه خو پوی دی په دې لا روزه نذیر ازي او یو د ناڅه په اشاره باندې ورغه کراس کړ، ټری په کولا ورته خو پورنم راغلی ته د اشاره دی ولې کراس کړه، تا قانون مات کې. نو چې قانون دې مات کې نو اوس ضرور ته پرچا درکې 400 روپو پرچا پسی ولې کله. نو وګوره په دنیا کې چې څوک ته حکومت قانون کراس کې او مات کې نو خامخا سر باندې جرمانه ګوري کې به نه ګوري. نو ګوره د احکام الحاکمین قانون بنی اسرائیل په خپل خو ویل موږ ته تورات راوړه، تورات راغې، کتاب راغې، نو دا خدای الله قانون دی، د احکام الحاکمین قانون دی. اوس قانون نه مانی، نو چې اوس قانون نه مانی نو اوس په در باندې خود غار د پاسه را ودرېږي. د دنیا کې دا قانون دی چې قانون کراس کې څوک هغه جرمانه کیږي، نو پتا به جرمانه نه لګيږي، خامخا به لګيږي. نو فلهذا نو دا اشکال نه ورځي چې اکراه په دین کې نشته دی. قانون د احکام الحاکمین چې یو کرت او غوښتو تا تر ورسېدو بیا نه مانی، بیا در باندې اکراه شته، به ونه خلاصيږي.
خذو ما آتیناکم دې خذو نه مخکې یو فعل راو باسي هغه فعل داسې دی چې قلنا الله یې موږ ورته ویلي چې ونیسئ تاسو هغه چې موږ تاسو ته درکړي دي بقوتن په قوت د عمل سره مطلب دی قوي عمل وپې کوئ واذکروا ما فیه او یاد کې هغه څه چې په دې کې دي یعنی دې کتاب کې چې دا ما آتیناکم کې دی فیه ضمیر ما آتیناکم ته راځي دی خو کتاب دی لعلکم تتقون مدارک وې دې معنا دا ده اګوري تاسو ته مخکې دا ترجمه کوي چې لعلکم تتقون کې ویلې و یا ایها الناس عبدوا په اخر کې چې لعل خو حرف ته تراجی دی د الله په کلام کې څنګه راشي دی خوشک نو موږ به ویلو چې سی به ویلې دي چې د الله په جانب کې په معنا د واجب او یقین سره نو هغه به څه معنا شي یاد کړئ چې په دې کتاب کې لعلکم تتقون یقینا چې تاسو به متقین جوړ شئ یقینا چې تاسو به متقین جوړ شئ او تفسیر مدارک بل معنا کړي هغه ته د لعل معنا د ترجی کړي دا خو ترجی الله تعالی درجه ترجی مخاطبینو ترجی د انسانانو ته نو د څه معنا کړي معنا خپل معنا کړي لعلکم تتقون معنا دا رجاء منکم ان تکونوا متقین رجاء منکم ان تکونوا متقین امید دې تاسو نه چې تاسو متقین شئ معنا تاسو دا امید ساتئ چې تاسو متقین جوړ شئ نو دلته دا غرجا چاته راځي شو مخاطبینو ته الله تعالی درجه او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د بقوتن معنا کوي چې ماتینکم بقوتن د بقوتن غد څه معنا کړی د چې بجدن و اجتهادن بجدن بالجد والاجتهاد بالجد والاجتهاد په کوشش سره دا کتاب تاسو ونیسئ ثم تولیتم من بعد ذلك به تاسو مخ واړولو دې ته زجر ویلې شي زواجر دی وس به تاسو وګرځیدل من بعد ذلك ورسته د دینه معنا ده چې کوی تور غردا د پاسه ودرېدلو تاسو هغه وخت وادي وکړي بیا مخونه واړول فلولا فضل الله علیکم ورحمته کچری نوې فضل الله پتا سو باندې او رحمت نوې لکنتم من الخاسرین خامخا تاسو بغیر شوی وې د تاوانیانو نه تاسو تاوان والا وې دلته فلولا فضل الله علیکم ورحمته د فضل او د رحمت مصداق څه شی دی د فضل مصداق ولیکي اسلام د رحمت مصداق ولیکي قران کچری فضل د الله نه پتا سو چې اسلام راغی او رحمت الله نه چې قران راغی تاسو به تاوان کې وای ا کتاب خو څه کې خو مونږ منلو روسته قران راغی اسلام راغی دیم دا چې د فضل الله نه مراد تاسو قبول التوبه واخلئ د فضل الله مستاق څه شی دی قبول التوبه او د رحمت مستاق څه شی دی العفو عن المعاصي العفو عن المعاصي کنه فضل د الله پاک چې قبول د توبې دی ولا توبې قبلې او کچيري رحمت تعالی نه چې هغه فد معاصیونه ده اخو د ګناهونو معافي کوي نو لکنت من الخاسرین دریم د فضل الله مستاق واخلي توفیق او توبه او د رحمت مستاق واخلي قبول التوبه کچيري نه د الله فضل چې هغه توفیق ته توبه ورکي او رحمت نه چې توبه قبلې لکنت من الخاسرین سلورم د فضل الله نه مستاق تاسو واخلئ بعثت الرسول صلی الله علیه وسلم زمونږ د پیغمبر علیه السلام را لېږل دا لوی فضل د الله دی او د رحمت مستاق څه شی دی ادراک زمانه هغه مندل د زمانه د نبی علیہ السلام چې د نبی علیہ السلام زمانه چا مندل ده نو دا رحمت ته معنا بده شي کنه د الله فضل تاسو باندې چې محمد علیہ السلام راغی او رحمت نه وی چې دا زمانه تاسو مندله نو تاسو بګرځیدلی وي تاوانیان لوی تاوان کې بخته وي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين دا دویم زجر دی دی دویم زجر کې یوی واقعی ته اشاره ده ولقد علمتم الذين یقینا پیژنې تاسو هغه خلک اعتدوا چې زیته کړو منکم تاسو نه په سبت د خالی پورز باندې فقلنا الله موږ ورته ویلی و دوی تکونو شیخ قردتن بزوغان او شادوغان خاصین ذلیلا فجعلناها ګرځولی و موږ دا واقعا نکال عبرت لما بین یدیها غچا د پاره چا غلط نزدیک لیو و ما خلفها او د پاره د ورستنه خلکو
وموعظه او دا واعظ او پندو للمتقین د پاره د متقیانو. ولقد علمتم الذين اعتدوا دا واقع ته اشاره ده. د داود علیه السلام په زمانہ کې دی بنی اسرائیل ته د الله د طرف ویلې شوی و. لا موسی علیه السلام دوی ته ویلی و چې اے خلکو الله پاک وایي چې تاسو به یو ورځ ما د عبادت رخصتی او چوټي کوئ. خو الله پاک دا هم ویلی دی چې زما د جمعې ورځ خوښه ده. موسی علیه السلام چې دا خبره بنی اسرائیل ته وکړه چې یو ورځ د چوټۍ په کار ده او الله پاک وایي چې زما د خالی ورځ خوښه ده، جمعې ورځ خوښه ده. نو بنی اسرائیل ویلي چې زموږ خو د جمعې ورځ نه ده خوښه، زموږ د خالی ورځ خوښه ده. دا الله خوښه دوی خوښه نه کړه. نو رښتیا هم داسې وشوه چې د یهودو د رخصتۍ د چوټۍ ورځ کومه وشوه؟ هغه د خالی ورځ شوه. بیا څه زمانه ډیره چې تیره شوله، بیا د نصرانیانو یو باچا راغی، یو حاکم راغی، حاکم وقت هغه ویلي چې یاره داسې ده چې زمونږ د یهودو سره څنګه د رخصتۍ د چوټۍ ورځې وشي، دا نصارا هم د یهودو سره سخوران دي. نو هغې باچا به ویلي چې زمونږ د رخصتۍ ورځ به چې دی دا به د اتوار ورځ یک شنبه. نو نصارا خپله د رخصتۍ د چوټۍ ورځ وټاکله د اتوار ورځ. نو یهودو د اتوار د چوټۍ ورځ د خالی او د نصاراو د چوټۍ ورځ د اتوار. او الله پاک چې کله د محمد صلی الله علیه وسلم امت او محمد صلی الله علیه وسلم بعثت شو، نو د جمعې ورځ د رخصتۍ الله دی امت ته ورکړه او د جمعې ورځ اسیم د الله خوښه وه. د دې وجې نه مشکات کې حدیث دی، تاسو ته به انشاءالله تیر شوی به راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې منګ الله پاک دی امتونو نه مخکې کړو په د چوټۍ په ورځ، رخصتۍ په ورځ. وایي جمعه زمونږ ده، و یهود مو سبا ته تابع دي او نصارا مو بل سبا ته تابع دي، ځکه زموږ چوټۍ خو ته مخکې ده. او اوس دی الله تعالی په مسلمانانو رحم کوي، غریبانان. موږ مسلمانان کوشش کوي چې د یهودیانو نه خفه نه شو، نو بیا د خالی ورځ چوټي کړه. بیا نصرانیانو ګیله کوله چې موږ نه خفه شو، ویل زه اتوار ورځ چوټي ده، نو دواړه ورځې ورته چوټي نه کړې، ویل چې موږ نه د الله یهودو نصارا نه خفه کوي. نو بس د دې داسې اختیار کړه خبره. خو الحمدلله امت مسلمانان د جمعې ورځ چوټي کوي، د جمعې ورځ زموږ د اسلام چوټي ده. دغه یهودو د خالی ورځ د چوټۍ سلسله را روانه وه. داود علیه السلام زمانه راغله. داود علیه السلام زمانه چې راغله د یهود په دغه کې اوسېده، یوه ډله یو قوم چې دا هلته د یو سمندر په خوا کې اوسېده. نو دوی ته دا حکم و چې ګوره ستاسو د خالي په ورځ باندې خو اسم د رخصتۍ ورځ بل کار ونه کوئ، عبادتونه به کوئ. د دغې خلکو هلته په دې سمندر کې د دې نهر په خوا کې د کبانو ښکار کول هغه چا خبره کاروبار و. چنده کبان به یې نیول او هغه به یې خوړل او خرڅول. نو کله چې دوی ته حکم وشول چې تاسو به د خالي ورځ ښکار نه کوئ، نو دا خو اسم ستاسو د چوټۍ ورځ ده، د عزت او د احترام ورځ ده. نو یهود دغه خلک چې کوم اوسېده هلته دا په درې ډلو تقسیم شوه. یوه ډله خو پکې داسې شوله چې هغوی ښکار شروع کړي، مرتکبین د ښکار شوه. خو ښکار ته یې داسې وکړه چې حیله جوړه کړه. څنګه یې حیله جوړه کړه؟ هغه ښکار یې نه کولو د خالي په ورځ باندې، بلکې داسې بیا وکړه چې هغې ته یې داسې وړې حوضونه جوړ کړه او د غټ نهر دی ورته لښتي راویسته او هغې کې به د خالي په ورځ باندې مایان ډېر زیات راښکاره کېده، په نورو ورځو کې دومره نه ښکاره کېده. ویوم السبت شرعا ښکاره کېده به که نه. نو چې راښکاره به شو نو مایان بیا ټوله ته په حوض کې ایسار کړله، ته بیا ورته تخته کېښوده، بیا بیا نیول نه نیول بیا د چشي په ورځ د یکشنبې. نو تا ورته ویلي چې دا مایان دې څنګه را جمع کړه؟ ویې نیسو خو یې نه که نه، او بس وقت هسې په دې دغه کې حوض کې دغه کړه، را ایسارم کړه، بیا به د اتوار په ورځ نیوه. خو دا ښکار خو حرامو او دوی د دې حرامو دپاره حیله جوړه کړه او حیله د حرامو څنګه حرامه. یا لکه داسې چل وکړي چې کونډې ور واچوي لاندې او میان پکې خالي په ورځ ونیسي او بیا یې کونډې را اوچتې کړي د اتوار په ورځ باندې، میان پکې تار نه ختي. نو خو حیله خو شوه که نه؟ دا ښکار حرام دی او ته ورته حیله جوړې. او دا زمونږ د اصولو قانون دی چې حیله د حرامو څه شي هغه حرام وي. نو د دې خلکو دې حیلې سره داسې وشوه چې یوه ډله خو همدا مرتکبین شوه. دویمه ډله خلک په دې کې هغه تبلیغ والا کسان پکې وه. هغوی ورته ویلي چې یاره دا کار ښه نه دی
او تاسو باید ښکار نه کوئ په دې باندې او دا هیلې مه کوئ دې باندې الله خفه کېږي عذاب راشي. درېیمه ډله خلک په دې کې ساکتین وو. ساکتین خلک داسې وو چې هغوی نه ښکار کول او نه خلک منع کول. هغوی د تبلیغ والاو خلکو ته ویلي چې یاره تاسو دا کار ولې کوئ؟ ښکار کوي او تاسو ورته چې ښکار مه کوئ، بس خپل کار دی، تاسو یې څه کوئ؟ نو هغه تبلیغیان ورته ویلي چې یاره موږ دوه مقصده دي، یو خو دا چې موږ ورته تبلیغ کوو کیدای شي دا خلک منع شي، او دویم دا چې موږ خو به خپله غاړه الله ته خلاصه شي که نه، موږ به الله ته خپله عذر او بهانه پوره کړو معذرة الی ربنا چې یاره بس موږ ورته خبره وکړه ویې نه منله. نو الله سبحانه وتعالی چې دې خلکو دا کار شروع کې نو په دې خلکو باندې الله پاک عذاب راوستو. عذاب یې څنګه راغی؟ عذاب یې داسې راغی چې دا کوم خلک مرتکبین د ښکار او دې نه بزوګانو شادوګان جوړ شو. ځینې وایي چې د ځوانانو نه شادوګان جوړ شو، مشرانو سپین ږیرو نه خنزیران جوړ شو. خو خیر شادوګان جوړ شول، قرآن دا ویلي دي. هغه ساکتین څنګه شو او هغه تبلیغیان څنګه شو؟ نو تبلیغ والا چې کوم خلکو دعوت چلولې خو بچ شو. او معرف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دام لیکلي چې دا خلک ته نه وواته، لکه په دغه شپه چې دوی هیلې شروع کړلې دغه نیکان خلک ته ټول وواته، چې وواته نو دې خلک چې د شپې شادوګان شو نو سارغه دعوت والا خلک چې د کلي ته راغله چې ګورو ټول خلک شادوګان دي. وایي دې کلي خلکو چې شادوګان شوي وو دوی هغه دعوت والا داعیان او تبلیغیان پېژانده چې دا پلانې د ویستانې، خو هغوی دا خلک نه پېژانده ځکه چې شکل د انسان بدل شادو شو ته پېژنې چې دا کوم بابا دی کوم کاکا دی څوک یې پېژنې نه. دوی د هغوی په خپو کې وې داسې سغېده او چغې وهلې او ژړلې ځکه پېژانده یې چې دا پلان کې سړی ویستان کې سړی دی، خو دوی خلک نه پېژانده چې دا څوک دي، شادوګان شوي وو. نو دغه ډله چې دی بزوګان شادوګان شول، دعوت چې چا چلولې وه خلک بد شو. ساکتین څنګه شو؟ د ساکتینو په باره کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دوه قوله دي. یو قول دی چې مفسرین را نقل کوي هغه دا دی چې دا خلک هم بد شو، دا هم بد شو، په دوی باندې عذاب رانغی ځکه چې ګناه نه وکړي. خو دویم قول به پکې دا نقل شوی دی چې نه هلته به وروسته قرآن کې راشي په دې ساکتینو هم عذاب راغلی، هلته وروسته راځي بعذاب بئیس، په دوی هم هغه یو بخیر عذاب راغی. خو همدومره ده چې قرآن د دې تشریح تفصیل نه دی کړی چې آیا عذاب بئیس چې په دا ساکتینو راغی څه شی و، نور تفصیل قرآن نه دی کړی، خو دومره ده چې بس عذاب پرې راغی. نو دغه خلکو نه په دې شکل باندې الله پاک بدله واخیسته. خو په دې کې یو حکمت علما بیانوي. حکمت دا دی چې خدي خلکو حیله کوله نو الله پاک د دې نه د شادوګانو بزوګان ولې جوړ کړ، لکه د دې تخصیص څه وجه وه، لکه بل کوم ځناورې ته نیول نه جوړولو لکه خر او سپی او بل شی. وایي د دې وجه دا وه چې اصلا کې ګورئ د خلکو چې ښکار کولو دا ښکار نه کولو دې دپاره حیله جوړوله، نو دا حیله چې وه دا خو حرامه وه که نه، ځکه چې حیله د حرامو حرامه وي، حیله حرامه وه، حیله ناحقه وه، خو دوی دا حیله چې جوړوله دا ناحق شی خلکو ته داسې ښودو لکه حق. دوی دا حیله چې ناحقه وه دا ناحق شی خلکو ته داسې ښودلو چې دا شی دی دا حق دی، موږ خو په حقه یو. نو هر کله چې ناحق شی خلکو ته په حق په صورت ته حق کې ښودو، الله پاک دوی ته عجیبه سزا ورکړه، د دوی نه شادوګان جوړ کړ. که شادو ته فکر ووهي دا بیزو چې ورته وایي دا هم داسې دی لکه دا شکل کې انسان، ځکه سپېږما او خوله او لاس او پښې هغه سترګې ټول داسې انسان غوندې معلومېږي. نو الله پاک دا جزا ځکه ورکړه چې الله پاک ورته وایي چې ګوره ستا صورت چې دی د انسان دی اگر که انسان نه شکل د انسان دی اگر چې انسان نه، دا ځکه چې تا هلته یو شی ناحق و ښودو دی په شکل د چا کې حق کې. الله ورته ویلي چې زه متعدد شکل درکړم چې انسان نه یعنی شکل د انسان دی انسان نه، الجزا من جنس العمل، عمل داسې کړی و نو الله پاک داسې جزا ورکړه. ولقد علمتم الذین اعتدوا، یقینا پیژنې تاسو هغه کسان. دا علمتم الذین اعتدوا ځکه وایي دې کې دې ته اشاره ده چې یهودیانو دا قصه پټوله، هغوی دا قصې نه کولې چې موږ نیکونه شادوګان شوي، ځکه دا خو د شرم قصه وه. الله پاک سبحانه وتعالی ذکر کړه دپاره د دې چې زجر او دوی وشرمېږي چې دا مسلمانان یو پېژني چې یهود داسې بېکاره خلک دي. یهودیان د انډیوالۍ خلک نه دي، دوی نه الله شادوګان هم جوړ کړي دي، تاسې ورسره دوستي ده. اوس هم سره سره دي شادوګان غوندې چې هلته ورته وګورئ سم د شادو غوندې شکل یې مردار سره سره دي. یقینا پیژنې تاسو هغه کسان چې زیاتی یې کړی ستاسو نه فی سبتي خالي په ورځ. فقلنا الله وایي موږ ورته ویلي وو دوی ته کونو قردتن شئ تاسو شادوګان بیزوګان خاسئین ذلیله بیزوګان به دنه جوړ شي او ذلیله وایي. نو دا کونو قردتن کې که تاسو خل کړئ
دا امر د پاره د تعجیز تسخیر دی، بس دی امر ته دوی مسخر شو، انسان نشادو جوړېدل دا. او بیا دې کې یو خبره بله واورئ، تفسیر روح المانی ډېره ښکلې خبره لیکلې ده. هغې لیکلي دي چې ظاهر القرآن انه مسخو قرادة الحقیقة، ظاهر د قرآن دا چې د خلکو نه رښتیا شادوګان جوړ شو، ښه ظاهر د قرآن نه معلومیږي. او على ذلك جمهور المفسرین وهو الصحیح، ته جمهور المفسرینو قول دی او دا صحیح خبره ده. او بیا واجبه خبره بله لیکلې، وی ولم یعیشوا اکثر من 3 ایام، دا خلک ژوندي نه دي پاتې شوي زیاته 3 ورځو نه، 3 ورځو پورې شادوګانو نور مکمل تباه شو، ځکه چې کوم انسانان الله پاک مسخه کړي په عذاب، بیا ژوندي نه پاتې کېږي، بس ختمیږي به. او دې کې دې ته اشاره وشوه چې زه بعضې علما د دې یو تاویل غوندې کړی دی چې شادوګان نه وو خو مطلب یې دا ذلیله شو یا څه یا څه یا څه، نه د روح المانی ولیکل چې نه بلکل شادوګان شو او په حقیقتي معنا سره شادوګان شو، 3 ورځو نه وروسته هلاک شو. زمونږ په دې خلکو کې یو خبره مشهوره ده، هغه دا ده وایي دا شادو چې دی دا په اصل کې انسان و، خو ده په دسترخوان څه دغه کړی د بېدبي دسترخوان کړی، نجاست یې کړی او څو دینه شادو شو، دا دروغ دي. نه دا شادوګان چې دي دا پخوانی یو نسل را روانو، او هغه خلک چې هغه انسانان شادوګان شوي دي هغه د 3 ورځو نه وروسته یې سره نسل باقي پاتې شوی نه دی، ځکه د الله سبحانه وتعالی دا قانون دی چې کومو خلکو په عذاب سره مسخه کي بیا د هغوی بقا د نسل نشته. فجعلناها نکالا، فجعلناها نو من ګرځولې ده ها دا فجعلناها کې دا د ها ضمیر چاته راجع دی؟ نو عبدالله ابن عباس وی دا ضمیر راجع دی خطیئتن ته، خطیئتن دا د دوی خطیئه نه وه، دا ګناه. او ابن عباس نه بل روایت دا نقل شوی چې دا ضمیر راجع دی عقوبتن ته. او قتاده روایت دا ده چې دا ضمیر راجع دی قریه ته، قریه فجعلناها ګرځولې مو قریه، دا واقع خو په یو کلي کې شوی وه که نه. امام کسائی وی دا ها ضمیر راجع دی د امت ته، دغه امت چې مسخه شوی و، فجعلناها موږ ګرځولې و دغه مسخه شوی امت. نو د دې ها په ضمیر کې څه احتمالات شو؟ 4. او نکالن کتاب التفصیل کې ابن جزیه معنا کړی د عقوبتن، لکه موږ یې معنا کوو عبرت، بعضې علماء معنا په عبرت سره کړې ده. فجعلناها ګرځولې و موږ دغه کلی یا دغه مسخه شوی امت نکالن عبرت لما بین یدیها، د هغه چا دپاره یدیها چې د هغې مخکې و ما خلفها وروستو، د ما بین یدیها و ما خلفها څه معنا ده؟ البحر المحیط کې ابو حیان وایي چې ما بین یدیها دا معنا چې لما حولها من القرى، لما حولها من القرى کوم چې چاپیره کړي وه، وما خلفها دا معنا چې ما يحدث بعدها من القرى التي لم تكن، هغه چې وروسته به پیدا کېږي کوم کلي چې هغه وخت کې نه وه. نو ما بین یدیها هغه موجوده زمانه والا خلک، او ما خلفها معنا د وروسته زمانې والا خلک. وموعظة للمتقین، دا وعظ د پاره د متقیانو. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. دې ځای کې په دې آیاتونو کې یو بل زجر دی په یهودو باندې، او هغه زجر دا دی چې دوی د پیغمبر په خبره منلو کې چونچیرا کوي، خبره نه مني بلکې په خبره کې په منلو کې چونچیرا کوي. لاندې به بیا بل زجر راشي چې دوی مړي کوي، قاتلان دي، او بیا په مړو باندې په خلکو باندې بدنامي لګي چې مړی تا کړی. نو دا به بیا ګویا کې 2 واقعي شي، او ځینې وایي چې دا یوه واقعه ده. دا که چېرته 2 واقعي شي نو دا به در سره یاد ساتئ چې د دې به لږ اشکال په دغه کې په آیات کې پیدا کېږي، د هغې به توجیه ذکر کېږي، او که واقعه وشي نو بیا پکې عام اشکال دی، د هغې دپاره به جواب کوو. که چېرته یوه واقعه شي نو بیا صورت حال داسې و لکه معارف القرآن دا واقعه تفصیلي لیکلې ده.
بني اسرائیلو کې یو کسو په نامه د عامل، او دغه عامل چې د خپل ورېرونو قتل کې او به د مړي راواخستو یا د مالدارۍ د پاره او یا د بل څه مقصد د پاره، خو به مړي راواخستو د بل چا دروازه کې واچولو او په هغه باندې دعوه وکړله چې دا زمونږ تره تا وژلی دی. سبا ته مسله را برسېره شوله، هغه ورېرونه د عامل راولګېدل، په خلکو یې دعوه وکړه چې تاسو زمونږ تره قتل کړی، ستاسو په دروازه کې وموندلی شو. هغه خلکو انکار کولو چې نه مونږ قتل نه دی کړی. نو بیا په دې ضمن کې داسې وشوه چې خبره موسی علیه السلام ته لاړه او خلق موسی علیه السلام ته راغله چې یا موسی علیه السلام مړی شوی دی، قاتل نه دی معلوم، قوم په لانجه کې دی. موسی علیه السلام الله پاک ته درخواست وکړي چې یا الله زما په قوم کې اوس مړی وشولو، قاتل نه دی معلوم، دې به څه صورت حال. الله پاک موسی علیه السلام ته حکم وکړلو چې ستا قوم دی غوا لاله کې او د غوای ویسه دی په دې مړي وهي، مړی به راژوندی شي او بیا به په مړی خپل قاتل وښیي. موسی علیه السلام خلکو ته چې د غوا نوم واخستو، نو بني اسرائیلو خو هغه سمیري غوا ته عبادت کړی او دا خو هم د غوا بچي وو، نو دوی دې خبرې ته ذهناً تیار نه و چې غوا څنګه حلال کړو، غوا خو زموږ معبود دی، غوا خو موږ ورته عبادت کړی دی او خپل معبود څنګه موږ حلال کړو. نو په دې کې دوی عقیل او قلنا شروع کړله چې غوا به کمه سي او غوا به زړی کوړوي او غوا به رنګ څه خلطی. خلاصه دا وه چې موسی علیه السلام به جوابونه ورته کول، دوی سوالونه کول، جواب به راتلو، خو چې څومره هغه د دوی سوالونه زیاتېدل نو جوابونه هم سختېده، حتی کې چې غوا نسم د عنقا مرغه جوړ شو. بیا اخر داسې وشوله چې دا غوا دوی چې ته پیدا کړله هغه غوا هم د یو یتیم ملک وه، په ځنګل کې وه. غوا چې راوستله نو چا پوښتنه وکړه د چا ده، نو یو کونډې ښځې ورته وویلې چې دا خو زما غوا ده. خلکو ورته ویل دا خو موږ خرڅه کړه. ته ویلې چېرې زما خو نور څه نشته دی، زه په ټوله زندګۍ کې دا غوا سرمایه لرم، دا په تاسو خرڅه کړمه، خو خاص هم کونډه ښځه یم، نور څه پیسې او مال دولت خو مې نشته، دا نه خرڅوم، دې باندې ما د ژوند ګزران روان دی. بیا ورته دې ویلې چې دا خیر دی، قیمت به درته زیات کړو، خو ویل نه خرڅوم. نو خلاصې دې پورې مفسرینو لیکلي ده چې دې خلکو ورته ویلې چې موږ به د دې غوا څرمن د سرو زرو درته ډکه کړو، اوس په موږ یې خرڅه کړه. نو رښتیا داسې وشوه چې هغوی پرې خرڅه کړه. چې کله پرې غوا خرڅه کړه نو غوا یې حلاله کړه او د غوا څه حصه یا لکۍ یا ژبه یا هر ځای چې وخو هغې پرې مړي ووالو او مړی بس نیغ را کېناستو او هغه په خپله ویلې چې زه خپل ورېرو قتل کړی یم. نو چې بیا موسی علیه السلام مخکې د اقرار وشو، قوم په مخکې اقرار وشو، نو موسی علیه السلام راولګېدو او هغه ورېرونه یې راواخېستو او قصاص یې کړو او بس قصه ختمه شوه. یو سوال یې پرې کړی ده چې د مقتول په اقرار سره ته څنګه قصاص ثابتې؟ دا خو د مقتول اقرار و، نو قصاص خو چې کېږي یا په بینو سره کېږي او په اقرار د قاتل سره کېږي، یا په اقرار د قاتل چې ما مړی کړی او یا په بینو. نو دلته خو د مقتول په اقرار سره تا مړی قصاص جاری کې. نو هغې جواب یې دا کړی چې اصلا کې داسې نه وه، د عامل اقرار دا مړي، خو د موسی علیه السلام ته په وحي معلومه شوې وه چې دا هلکان قاتلان دي، د ورېرونه، نو ځکه یې پرې قصاص جاري کړي. خو بس قصه ختمه شوه، نو بیا خوند یوه قصه شوه د سرو بردیتونو. دویمه ډله د علما وایي چې نه، دا قصې دوه دي. اصلا کې دلته په دې ځای کې زواجر دي او د بني اسرائیلو په خبیثو افعالو اقوالو باندې الله پاک قرعی کوي، یعنی زجر ذکر کوي. نو یو داوا چې دوی ته حکم وشو چې تاسو غوا حلاله کوئ، نو دوی غوا نه حلالوله، نو دا الله پاک په دې باندې رد کوي چې وګوره داسې خلک دي پیغمبر خبره نه منله. دویم بلاندې راشي بله واقعه چې دوی قتل کړی او بیا د قتل تهمت یې په بل چا اړولی، د قتل تهمت یې په بل چا اړولی. اوس نو کله چې دا واقعې دوه شوې، نو په اول واقع چې کله دوه شي یوه شي، نو په هغې یو اشکال پیچیده دا دی چې که دا یوه واقع شي، نو دلته خو د
ذبح د بقري خبره مخکې ده او د ویس قتلتم ولا خبره ورستو ده، نو په کار دا و چې به خو ویس قتلتم مخکې د بقري خبره ورستو چې اول خو مړ شي ورستو د غواله لول خبره، دلته خو د غواله لول خبره مخکې ذکر شوی، قتلتم ورستو ذکر شوی دی. نو دې لپاره به دوی جواب کړي چې په دې کې چې دا قران د غوا د ذبح قصه ورستو مخکې ذکر کړي ده او ویس قتلتم ولا خبره ورستو ذکر کړي، اشاره دی ته ده چې کدا قصه چې ته داسې مرتبه ذکر وې نو بیا اصلا کې قران دا قانون دی چې مرتبه قصې نه ذکر کوي، به دې سړي ذهن دی ته زی یره دا به دې سړي ذهن صرف قصې ته زی، او حالانکه د قران مقصد د قصو بیانول نه دی، د قران مقصد دا دی چې دا هغه خپل مقاصد دي، کاغه کې زجری، کاغه کې توبېخي، چې دا عبرت سره واخلي. او چې قصې کله دوشي نو به هم په دې کې اشکال شته دی، خو هغه به ان شاء الله اپل چې کله آیتونه راورسي به ته جواب کما. وایس قال موسی لقومه، یاد کا چې کله ویلو موسی علیہ السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم، بشک الله تعالی تاسو حکم کوي ان تذبحوا بقره، چې الله لکه تاسو یو غوا. قالو د خلکو ویلي چې اتتخذنا آیات نسی منګه حضوان پټو کو باندې، موږ درته ویو چې ته موږ ته مړې قاتل وخیا او تراته غواله لکې. تفسیر ابو سعود لیکلی دی ویلي ان الحزء فی اثناء تبلیغ امر الله جهل و سفه، و اذا چې ټوکی کول په من د تبلیغ د امر د الله تعالی کې د جهل او سفه ده. قال ویل موسی علیہ السلام اعوذ بالله پنا نسم پالا باندې ان اكون من الجاهلین، چې د شمادنا په هانونه دا چې نه پوهه کار نه کوم چې زه استاد سره ټوکی کوم، ټوکی خو د نه پوهه خلکو کار دی. قالو د ویل او دولنا د اوغاړه دعا وکزمون د پاره دربنه یو به لنا ما هيا، چې بیان کې مونږ ته چې څنګه غواړه. قال ویل موسی علیہ السلام یقینا الله پاک فرمایي چې د غواړه لا فارد نو وړه ده، زړه ده، ولا بکر نو وړه ده، عوان درمیانه ده، بین ذالک په مابین د زړی وړي کې. ففعلوا کی تاسو ما ته مرونه چې تاسو حکم کېدلی شي. بیا د خلکو ویلې چې د دعا وکزمون د پاره درم نه دي، چې بیان کې مونږ ته مال او نه څنګه رنگ د دی غوا ده. قال ویل موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله فرمای دا یو غوا د صفراء او زیړه ده، فاقع لونها تک زیړ دی رنگ د دی. دا فاقع د صفراء تاکید دی، عربی کې د صفراء د پاره سی تاکید راځي، لکه پښتو کې خلک زیړه پیړه وای، نو عربی کې صفراء او فاقع، او په عربی کې پښتو کې خلک وای سور پورو، نو په عربی کې به وای حمراء او قانی. حمراء او قانی معنا ده سور پورو، نو دا تاکید د پاره راځي. فاقع لونها تک زړ دی رنگ د دې تسر ناظرین، خوشاله لیدون کولاره چې لیدون کیو ګوري نو خوشاله شي، دا خو ماشاءالله ډیر خسته تک زړه غوا ده. او د دې وجنه په ام دي باندې ابن کثیر وا خبرم لیکلی ده، حافظ ابن کثیر لیکلی دي وای چې کوم انسان بازار تلاړ شي او ځان ته زیړ پیزار واخلي، یعنی زیړی چپړې، زیړی جامې، زیړ رومال، وای ترڅو چې دا د په خو باندې په غاړه وي نو دی به خوشاله کیږي. او د دې نه معلومیږي دا چې تور پیزار خنه دی، تور پیزار چې واخلي نه خلک زړه بدین توري مطلب پریشان وي، زړه باندې خوشحالي نه محسوسي، نو زیړی چپړې چاخلې ترڅو دی په خوې نو بس چې به خوشاله کیږي. دا ابن کثیر لیکلی دی. قالو دی خلکو ویلي او دولنا ربک تو غواړه دعا غواړه زموږ لپاره دربنه دی وبې لنا چې بیان کې مونږ ته ماهیا څنګه غواړه ان البقره تشابه علینا، یقینا دا غوا غډوډه شو په مونږ باندې، و ان شاء الله لمهتدون، او یقینا مونږه کاله پاکو غواړي هدایت لار مندون کیو. بس نزدې د چوغا مونږ ته پیدا شي. او حدیث کې راغلی دی کدی خلکو ان شاء الله نوې ویلې قیامت پورې به دا غوانه پیدا کړي، دا خو ان شاء الله برکت. قال ویلی موسی علیہ السلام چې یقینا الله فرمای انها بقره دا غواده لا ذلول ند ذلیلا تصير الارض شړې زمکا. دا غواګانی چې کله زمکا اړې کولبي پکینو هډه ذلیلې کنا، دا ذلیل نه د پاړولو د زمکا باندې. دا لا ذلولن تصير الارض کې اصلا کې دا نفي دي تصيرو تراجه ده، یعنی لا تصيل الارض مذللتن، زمکا خناړې کې ذلیلې
ندا ذلیل چړې زمکا یعنی کولبا ولا تسقل حرسا او نه وبکی فصل ارټی قوم نه د چغا کویانو نو بخاروټونه و او به پیرېسته مسلمتن دا غوا چې د مسلمتن بعیب ده لا شیت هیڅ داغ نشته فیها په دی غوا کې مسلمتن بعیب ده او لا شیت فیها هیڅ داغ پکې نشته ده تک زیړه ده نو بل داغ پکې نشته لکه توري سپینیا څه مسلمتن معالم التنزیل فرابغوی معنا کړی دا بریئه من العیوب قالو دی خلق ورته ویلی الان جئت بالحق اوس تی راوړلو موږ ته حق دا حق څه شی دی روح المانی لیکلی دی وی الحق ها هنا بمعنى الحقیقت الحق ها هنا بمعنى الحقیقت وی دلته د حق معنا حقیقت وی اوس تی حقیقت را تراوړو الا اوس تی را ته حقیقت ښکارا کې تر اوسه پورې موږ خبره نه پوهیدو فذبحوها ولا لکړه دلاغوا وما كادوا يفعلون ونس دې چې دا کار کړي وما كادوا يفعلون دوی نو ونس دې چې دا کار کړي وي مفسرین کرام وایي چې دا کار ولې نس دې نو چې دا کار کړي وي نزاد المسیر کې ابن جوزی او قول دار نقل کړي دي د محمد ابن کعب قرزینا وې دا څنګه دوی نس دې نو چې لغلاء ثمنها پیسې زیاتې وي کنه لکه چلته ونه ویل چې اخذي ته ویل چې موږ به د څرمن د سرو زرو نه ډکو او دویمه وجه دا و چې دا نږدې نه و چې دا کار کړی وي دا ځکه چې د دوی خلقو لخوف الفضيحه على انفسهم في معرفه القاتل منهم دوی ریدل چې رسوایی او شرم به موږ تراشي قاتل په موږ کې وخی دلته خو دوی پوي و چې قاتل په موږ کې دی کنه نو دې نه دوی شرم او چې نه قاتل مورا په موږ کې قاتل ښکارش نو ما کادو يفعلون نزدې نه و چې دا کار کړی وي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا نو اوس که دا قصه وشي نو دا قصه سر شو دې سر د قصه داده یاد کا چې کلا قتلتم وجل او تاسو نفسا یو نفس فداراتم بیا تاسو جګړه کړی و په بار د نفس کې والله مخرج ما کنتم الله پاک راخ کار کون کې دې راوستون کې دې ما کنتم تکتمون چې تاسو پټوي چې تاسو پټول الله کار کړه نو دیم دا پټول کنه چې دا قاتل معلوم نشي الله کار کړه قاتل ورته خودو فقل نضربوه ببعضها ویلی ورته مونږ چې وای تاسو دا په بازي صد دی غوابانه کذالک یحیی الله الموتى دغه سرا ژوند کوي الله تعالی مړي ويريكم آیاته خی تاسو خپل دلیلونه د قدرت دې د پاره تعقلون چې تاسو د عقل نه کار والای دا واقعات چې کله یو شي نو فقل نضربوه کې د هو ضمیر براتا سراجی کې امایت تا او دا به بازها کې د ها ضمیر براجی شي بقره تا او هي د امړې د په بازي صدغه نو بازي صدغه چې دا هغه خو یاد ده چې لکې باندې وهي او یې په شوبه باندې وهي یا په بلکم ځای باندې وهي مطلب مړې برا شوان دي شي او که قصید وشي نو بیا بدل ته څه چلو کې قاری سی عبد التخفوت فقل ضربوه کې ښکارا و چې مړې وهي په بازي صدغاته قصید ودی چې قصید ودی خدا معنا چې قتل بیل خبره ده دغه د لولو بیل خبره ده دایت به د زمیرونه بسنګ ولګي نو بیا به دسی شي چې قصید وشي یو مخ کې زجر په دې خبره چې دوی ته دغه د لولو حکم شو دوی د پیغمبر سره په خبره کې چنچرا پیدا کړه دا د دوی بد عملو پیغمبر خبره خلک چنچرا خو نه مری پیغمبر چې خبره وکړه ته لبیک و صادقه دوی مدد چې قتل وکي مړې وکي او به د مړي قتل دعوا په بل چا وکړه نو ګوره داسې خلکو چې د قتل د بدنامي په خلکو لګي د بل خراب صفات شو دیجه ته چې بیرا شي فقل نضربوه نو بیا بداهو ضمیر
او به بعضی ها کې د ها ضمیر دا دواړه به نفس تراجع کې به بدسي معنا شي چې دوی مړې کړي او به پکې جګړه کړي وا الله وي منګ ورته ویلې چې ادریبوه دا مړې وه به بعضی په بعضی څه د مړي لکه د مړي لاس باندې مړي په پخو وه نو مړې برا ژوند دي نو او د هو ضمیرم نفس تراجع دي او به بعضی ها کې د ها ضمیرم نفس تراجع دي معنا د مړي بعضی څه په بعضی څه وه اب خپل قاتل وخی دا مطلب نه چې د غوي سپی وهي او سوال دا دی چې الته خود فقل دربوه کې د هو ضمیر مذکر دی او په مبادحه کې د ها ضمیر څنګه دی مؤنث نو مذکر او مؤنث ضمیر دواړه څنګه ته اشتراجي کې نو تو ورته چې نفس لفظ هغه په مؤنث سماعي دی او په هغه څه لفظ کې چې مؤنث سماعي مذکرم او ضمیر او د مؤنث ضمیر دواړه ورته راځي کې دي الته فقل دربوه ببادحه کې ضمیرونه دواړه چاته راځي شو نفس تا نو قصه بیل شو دا بیل شو خو بیا د دې خبرې د پاره چې دا قصې دوشي علما ترجیح ورکړي چې قصې دو دي د رجحان د پاره دلایل دسی وای ګوره یو خدا د چې التم په سر کې راغی چې وا اس قال موسی لقوم ان الله یامرکم التم اس سر کې ذکر شو او دلته مو ګوري چې وا اس قتلتم اس سر کې ذکر شو مفسرین کرام وای اس د کلام په سر کې دلالت په استقلال کوي اس چې د کلام په سر کې راشي دا دلالت کوي دا کلام څنګه دی مستقل نو چې هغه کلام مستقل شي دا کلام مستقل شي خو معلومه کې قصې دوه دي کنه یو دلیل دویم دلیل دا دی چې که قصه یې واوي نو خو بیا خو د ویس قتل ته مخ کې پکارو د قصې اول په اول کې پکارو د قصې اخر په اخر کې پکارو دا چې قسم به غیر مرتبه ده دا هم د دې دویم دلیل دی چې دا قصې دوه دي او دریم دا ده چې دې ته څه حاجتو چې د مړي را ژوندي کولو د پاره غوا لاله واقع نه دومره ګوده قصه جوړه یعنی د دې غوا علالول او پاکي مړي را ژوندي کول دې ته حاجت نو دې ته ضرورت نو فی الحال او یو بل پکې عجیب خبره ده چې ته رښتیا د شي چې قصه وشي نو د عبد الله ابن عباس نه دا نقل شوی دی چې دا غوا دی خلکو سلويخ کاله بعد پیدا کړه د عبد الله ابن عباس نه دا روایت ده وای څو کاله بعد پیدا کړه سلويخ کاله بعد نو تو سوې چې رښتیا سلويخ کاله بعد غوا پیدا کړی دا نو هغه عامل ماما چی ته خيو امړې چی ته خيو خو خو څه پرچونه نه وکنه چې پرچ کی خيو نو ګور دینه معلومیږي چې سلويخ کاله بعد غوا پیدا کیږي نو هغه مړې چې سلويخ کاله بعد په دې غوا وهرو راځوندې کیږي نو سلويخ ته کلو پوری مړې چی ته خيو معلومیږي قصې دوا دي ایو بل خبره ګورئ کچې ته قصې وشي نو د غوا په حساب باندې بچ مړې وهي ژوندې کیږي با کچېری د شي چې د غوا په لکې یا په خبا باندې مړې وهي ژوندې شي نو دا خو د دې بنی اسرائیل په ذهن کې نورم عظمت ته غوا راغی ځکه دوی خو غوا ته د معبود په سترګه کتلی او سجدي ورته کړی وې کنه نو چې اوس په لکې باندې تل مړې وهي او را ژوندې شي د بنی اسرائیل ذهن کې بداراله چې هو غوا خو اوس رښتیا پوره غوا ده ځکه مړې ژوندې کوي نو دا خو نورم دا په ذهن کې عظمت ته غوا راغی نو دینه معلومیږي چې قصې څنګه دي دوه دي خو بیا ځینې مفسرین کرام هغه محاکمه کوي برازي محاکمه وکړو سره قصې دوه دي یو بشي قصې دوه دي یو بشي هغه د سیوا چې اصلا کې اتفاقی خبره ول تمړې شوی او الته اتفاقی دي خلکو ته د غوا د لالولو حکم وشو نو د دغه غوا د لالولو نوروز دی ورته ویل چې وسدي عیسی په دې مړي باندې وه نو راځوندې وشي د سينو چې غوا د دې مړي د پاره لاله کړي و او اتفاقی غوا لاله و مړي وشو ولکه وخه راوالي او په دې مړي باندې و اتفاقی نو قصې بدوشي او به به ومشي محاکمه به د شکل کې وشي او په دغه قصه کې د قران د دې اخیری آیت نه معلومه جملې نه معلومیږي چې مقصد هم پکې اثبات ته باس بعد الموت چې دی خلکو دا ویلي چې پس تمرګ ژوند نشتا الله ورته خو دلا چې تاسو د کلی عامل ماما یا عامل بابا چې مر شو ژوندې شو او بیا مر شو نو خدا نمونه دي شو لمش نمونه خروارو چې دغه څه بټول مړي خلک الله مړ کوي او به ژوند کوي کذالک
دی کذالک صفت تفسیر د سیمانا کړي چې کما احیا هاذا القتیل امام ابصارکم یحیی الموتى من قبورهما لکه څنګه چې الله پاک دا قتیل تاسو په مخ کې تاسو د سترګو په مخ کې راځوندې کې نو داسې یحیی الله الموتى راځوندې کوي بالا تعالی مړي ويریکم آیاته خی تاسو ته دلیل نه د قدرت دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بیا کلک شو زړونه ستاسو من بعد ذلك ورسته د دینه ثم قست قلوبكم بیا کلک شو زړونه ستاسو من بعد ذلك ورسته د دینه فهي كالحجاره نو دا زړونه په شان د کاړي شو او شد قصوایا سخت پکلکوالی کې وان من الحجاره یقینا بعض د کارون لما يتفجروا اغدی چې بهیږي من الانهار داغین ولی وان منها او یقینا بعض د کارون لما يشقق وادي چې چوي فيخرج منه الماء راوزي تنيوبا وان منها او بعض د کارون لما يهبطو اغدی چې را کولیږي من خشیت الله د یری د الله نه راغړي وما الله ندی الله تعالی بغافلنا خبره اما تعملون داینه چې تاسو کوم عملونه کوي ثم قست قلوبكم دا ثم د پاره د استبعاد د قسوت ته یعنی دا مرغټه واقعا چې د دوی په مخ کې ذکر شو چې عامل مر عامل لا ژوندې پکاره چې د دینه د دې ځلونه ډیر نرم شوی وي اثر پکې شوی وي خو په دې خلکو باندې اثر ونش قصد قلوبکم کلک شزرون استاسو من بعد ذالکا من بعد ذالکا کی ذالکا اشاره چاہتا دا د دې اشاره صفت تفاسیر لیکل دا یعنی من بعد رؤیت المعجزات الباهره من بعد رؤیت المعجزات الباهره وی پس دغه لویو معجزو لیدل نو رستا نو فهي داتونه چې دی کل حجارت پشان د کاړي او شد قسوه یا سخت دینه پکلکوالی کې و ان دغه و ان کې دا واو تعلیلیه ده طالبه دا واو تعلیلیه ده د دوی زونه د کارو نه ولې کلک شو زکا چې ان من الحجارت یقینا د باز د کارو نه لما تفجر منه الانهار دلته الله پاک دی آیات کې درې قسمه کاړي ذکر کړي یو د سکاړي دي چې وچوي او نهرونه ته رواني دویم د سکاړي دي چې وچوي لګي لګي وبته رواني او دریم هغه کاړي دي چې د الله د یری نه وچولېږي او کتره کولېږي دا چې دا درې قسمه کاړي الله پاک ذکر کړی دي دا زکه چې د دې مشاهده خو بنی اسرائیل کړي وکنه د کاړي نه چوبره اوزي نهرونه راوزي دا خو میداني ته کې چې موسی عليه السلام کاړي په امساول څو چې نه تن روانه شوې دولس نیوی لیدلې دوی لیدلې و چې کاړي نه نهرونه راځي دا رقم ته کتا سو خل کړي دا هم مشاهده کله چې زلزلې وشي په دې غرونو کې کاړي سره غټ کاړي سي وترسيږي چې وترسيږي من نه وبره اوزي لګي وبته نه راتسيږي اکثره غرونو کې خلک تلی یو غټ کاړي به منځ کې د هدرزي هغه کې بده سو ګوري ونه هم پکې شنای حیران بده ته پاتې شي او هغه نه وبره تسيږي لاندې وته خلکو د سیو دغه جوړ کړي هغه خلکو بس کی دریم قسم کاړي دي چې هغه د الله د یری نه کولیږي ښکته دا خبره هم مشاهده شوی و د دوی په حضور کې موسی علی السلام چې کوی تور کېو او الله پاک ته ویل چې ما خپل ځان وخیا الله ورته له تورګه ز خپل تجلیات غره تخکارا کما نو فین استقر مکانه فسوف ترانی هغه چې تجلیات ورته الله ښکارا کړو نو هغه غر څنګه شو هغه غر هموار شو نو څونه کاړي په غره کې چې وټول راو کوړي د ښکتا راو کولې ده نو دا مشاهده خو بنی اسرائیل کړي و دا خو لیدلی و چې د غرونو کاړي د الله د یرینا وکولې ده او دا درې قسمه کاړي الله پاک د دې وجه نه یاد کړی دي چې ګوره یو قسم کاړي نه ډېری وبزي دویم قسم نه لګي او دریم قسم د الله دیریږي دیری نه دې کې دې ته اشاره ده چې په کار ده چې د انسانانو زړونه د درې قسمونو نه خالي نشي یو هغه زړه دی
چې د هغه زړه کې دومره یره راشي چې د سترګو نه ورسره ډېرې زیاتې اوښکې لاړې شي. دویم قسم دای چې که ډېرې اوښکې د سترګو نه ونه څڅېږي لږې لږې سترګې خو دې لندې شي که نه. او دریم قسم دای چې که درته ژړا هم را نه شي سترګو نه دې اوښکې ونه بهېږي خو کیفیت ته جړه خو جوړ کړي، کیفیت ته جړه. نو د دې خلکو نه خو سترګو نه اوښکې وبهېدي ډېرې او نه لږې او نه کیفیت ته جړه برابر کړي. په لحاظه نو دا درې واړه قسمونو د تیګونه او د کارونو د دې زړونه څنګه شو؟ سخت شو. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، دا خطاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو ته تفسیر مدارک لیکلی دي. آیا تم کوي تاسو مسلمانان ان یؤمنوا لکم چې ایمان براوړي تاسو سره؟ دا ایؤمنو کې ضمیر یهودو ته راځي دی خان کتاب التفصیل وای، یعنی ينقاد اليهود لکم. لکم دا معنا چې لاجل دعوتکم، لاجل دعوتکم. آیا تاسو تم لرئ چې ایمان براوړي يهوديان د وجه د دعوت تاسو نه؟ وقد كان فريق منهم او وی وډله د دوی نه يسمعون كلام الله، اوریدلی خبر د الله ثم يحرفونه به تغیرولي او تحریفولي من بعد ما قالوه رست د دې چې پوښي او پی وهم يعلمون او دوی پوهیدل. دی آیت کریمه کې وای چې وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، یو ډله و چې دا غوي د الله خبري اوریدلی او به تحریفولي. دا کومه ډله و او څنګه تحریف یې کړو؟ نو یو قول د مفسرینو په دې کې دا دی چې دا هغه اویا کسو چې کویتور ته موسی علیه السلام ځان سره بوتل د پاره د دې چې دوی کیفیت ته توحید الله پاک نزدې کی. نو دوی چې کله په کویتور کې د الله خبرې د موسی علیه السلام سره واورېدي نو موسی علیه السلام ته ویلي چې خبرې خو خوږې وي خو چې رب ونه ګورو نو خبرې نه منو. دویم قول په دې کې دا دی چې نه دا مطلق دا هغه خلق وو دا يهوديانو چې دوی تورات تعالی خبرې وي او تورات لوستو په تورات پویدو او بیا یې تورات کې تحریف کولو، په تورات کې شی کولو تحریف کولو. نو دغه فریق منهم کې دې ته اشاره ده. من بعد ما قالوه، عقلوه دا معنا زاد المسیر کړی دا چې سمعوه و وعوه، اوریدلی وا او حفظ کړی وا، وهم يعلمون او دوی پویدل. وهم يعلمون څه معنا؟ وهم يعلمون انهم حرفوه، دوی په دې هم پویده چې دا خبره دوی تحریف کړی دا. او یاد شي وایا وهم يعلمون عقاب تحریفهم، دوی خو پویدل کنه په عقاب د تحریف چې په تحریف کې څومره عذاب دی. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، دا ام په يهودو باندې رد دی. د يهوديانو کشره طبقه به چې کله راغله مسلمانانو سره وکیناسته نو مسلمانانو ته ویلي وې زمونږ په تورات کې او په انجیل کې زمونږ مشران وایي چې تاسو د پیغمبر صفاتونه دي، تاسو پیغمبر زمونږ کتابونو کې پیشنګوئی شوی دا. نو به چې په دې کله مشران يهوديان خبر شو نو کشران به ودغل او ورته ویلي چې تاسو ولې مسلمانان په دې خبره وایي چې موږ په کتابو کې تاسو د پیغمبر پیشنګوئی دا بیا تاسو د دین تصدیق ته دا خو کوس تاسو مسلمانان په دې خبر کړه نو موږ خود دوی دین نه منو. سبب قیامت کې به را سره د الله په حضور کې جګړه کوي چې تاسو خو موږ ته ویلي و چې زمون کتاب کې تاسو د دین ته اشتن ولیم نه منلو. واذا لقوا الذين امنوا، او کله چې با ملاقات شول د منافقان او د يهوديان هغه کسانو سره چې ایمان راوړي دي قالو دوی ویلي آمنا موږ ایمان راوړي. واذا خلا بعضهم وکله بچلاړي بعضو دي بعضو ته یعنی کشران مشران ہوتا قالو به ویلي اتحدثونهم مشران ورته ویلي ایا تاسو خبروي دا مسلمانان بما فتح الله فاغه چې الله پرانسته دي علیکم پتا سو باندې یعنی تاسو تعالی
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صفاتونو د محمد علیه السلام د صفاتونو خبر درکړي تاسو اوس دې باندې د مسلمانان خبره وای لیحاجوکم به دالام د عقوبت لپاره دی نو آیا تاسو دوی خبره وای لیحاجوکم چې عقوبت کې به بیا مسلمانان جګړه کوي تاسو سره پد به په دې خبرولو سره اند ربکم پنه ضرب تاسو نو چې تاسو خبر کړو بیا به سره جګړه کوي کنه بیا به درته وي چې تا راته ویلی و چې پیغمبر په حق دی نو اوس خو ته نه مانی کنه افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ زاد المسیر وای افلا تعقلون انه حجه بكم تاسو په دې نه پوهیږئ دا خو په تاسو حجت جوړیږي الله پاک سبحانه و تعالی په دوی رات کې چې ګوره دوی د مسلمانانو غختل چې دا خبره پټه وساتي چې تاسو د پیغمبر صفات زمون کتابو کې شته یا نشته نو د الله نه خو نشي پټولای او لا يعلمون یا دوی نه پوهیږي ان الله يعلم چې الله تعالی پوهیږي ما یسرون اچ دوی پټوي و ما یولینون اچ دوی ښکارا کوي ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيا پدې کې د دې خلکو یو بل قبیح صفات ته مخکې تیر شو چې منافقت کوي مخامخ یو څه وي په شابل څه اوس وای د دوی چې کوم عام خلک دي هغه د خپل مشرانو په پټو سترګو تقلید کوي او داسې په پټو سترګو تقلید کوي چې هغه نه د مگر خالص صرف لکه خپل هغه ارزوګان خواهشات منل دي ځکه چې یو څوک د چا خبره مني خو د دلیل شرعي پر اړه کې به مني تش په پټو سترګو د چا خبره هغه منل به دلیله دا خو غباوت او غوایت ته ومنهم امیون او بعضی په دوی کې امیون خلق دي لا يعلمون الكتاب نه پويږي په کتاب باندې الا امانيه مگر په ارزوګانو باندې وانهم او نه دوی الا يظنون مگر تش ګمان کوونکي دي ومنهم امیون د دوی نه بعضی شي دي امیون دي په پښتو کې چې ورته ام پړه وای دی امی ته امی ولی وای زاد المسیر کې ابن جوزی لیکلی دي چې زجاج ویلی وی امی على صفه على خلقه الامه امی ته ځکه امی وای چې دا على خلقه الامه وای دا په خلقت ته امی سره دی اما وینځي ته وای وی التي وینځه هغه خزه د لم تتعلم الكتابه چې هغه ته کتاب نه زده اما هغه وینځي ته ویل کېږي چې هغه تعلیم نه کړي ځکه ټولو د بازار خدمت کوي نو اومي سړی تم ځکه اومي وای چې دا هم د شیدل لکه وینځه د تعلیم ته نه دی وزګارو نو د شروع لکه ګویا کې وینځه ټوله ورځ د خدمتونه کوي کارونه کوي تعلیم ته نه دی وزګار دیم قواعدار نقل کړي دي چې اومی منصوب دی امتا او خمور ته وای نو معنی دا شو چې لکه څنګه چې د تعلیم سلسله پر رجالو کې د پنساو کې نشته د کتابت سلسله د تعلیم سلسله پر رجالو کې د پنساو کې نشته نو دی امید ځکه امید و چې دا ګویا کې وسم د شه دی چې منصوب دی امور ته یعنی دا ګویا کې وسم د خزو په فهرست کې نوم دی د سړو فهرست نه دی راغلی د سړو فهرست کې کتابت ته لیک دی لوست او علم او تعلم دی نو ځکه ته امید وای لا يعلمون الكتاب نه پويږي په کتاب باندې دا قطاده وای دی معنا دا چې لا يدرون ما فيه نه پويږي چې څه دی په کتاب کې الا امانیه مگر په امانیه پويږي امانیه څه دی امام مجاهد سی وای چې د امانیه معنا د الاکاذیب نه پويږي دی الاکا الا امانیه مگر په دروغ باندې معنا دا چې د دروغ په خبرو پويږي خو رښتیا ورته نه ورزي د الله خبري رښتیا ای دیمه معنا امام کې صحیح کړی دا چې امانیه تلاوت ته وای تش تلاوت ته ویل کېږي چې واځي تش تلاوت سره کوي دی خبره لکه قران تش تلاوت کې په ترجمه نه پېږي ته امانیه وای
لکه قرآن کې چې وی ما کان من نبی ولا رسول الا اذا تمنا القى شیطان فی امنیته الته معنا تلاوت ته نو دلته به دا معنا شي چې لا یعلمون الکتاب نه پويږي په کتاب باندې الا امانیه مگر پتش تلاوت باندې تلاوت کولې شي غنور په مفهوم او په معنا نه پويږي نو به دا معنا کړی د امام کسائی سے چې د دې آیات معنا دا شو لا یعلمون فقه الكتاب انما يقتصرون على ما يسمعون ويتلى عليهم په فقه الكتاب نه پويږي چې کتاب کې څه دي صرف پنامه شي اوري چې څه ورته لوستل کیږي لکه تش تلاوت یاد دی خو نور په قران نه پويږي ای ختمونو شین ټاکو دی چې وی کی ختمونه او ترجمه باندې نه پويږي نو داسې امین دي لا يعلمون الكتاب الا منیا دریم تفسیر اغاز عبد المسیر نقل کړی دی د قتاده نه هغه دا دی چې دلته امانیه ارزو معنا ده امانیهم علی الله امانیهم علی الله ځکه چې تمنی ارزو ته ویلې شي بعضې د دوی نه امیان دي نه پوهېږي په کتاب باندې مګر ته ارزوګانې الله ته پیش کوي په کتاب پوهېږي نه خو ارزوګانې الله نه غواړي دا راته وکړه به دا راته وکړه به ټولې ارزوګانې دي وان هم الا یظنون او نه دوی مګر ګمان کوونکي دي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله مخکې آیات کې حال د امیینو ذکر شو اوس الله پاک ذکر د خباثتونو کوي د دې د مولایانو چې د يهودو امیین خو څه کې چې مولایان هم داسې خبيث خلک وو نو د دې خباثتونو ته شروع کوا د اول خباثت ذکر د اول خباثت ته د اول خباثت د يهودو د مولایانو داو چې دوی سخت محرفین وو تحریفونه به کول د الله په قانون کې اداره په کتاب کې فویل للذین نو هلاکت او تبعیدا کسانو د پاره ده یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب ایدیهم وخپل لاسونو باندې ثم یقولون به وی هذا من عند الله دا د الله طرف د الله نه دی لیشتروا به ثمنا قلیلا چې اخلی په دې باندې پیسې لګي فویل لهم نو هلاکت د دوی د پاره ده مما كتبت ایدیهم چې لیکل کړي لاسونو د دوی وویل لهم او هلاکت د دوی د پاره د مما یکسبون چې دوی کم کسب کوي او کم څه ګټي ویل ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ویل واد فی جهنم ویل واد فی جهنم ویل چې دی د یو کنده د په جهنم کې یهوی الکافر فی 40 خریفا کافر به پکې روان 40 کالا قبل ان یبلغ قعرها چې لا نه به رسیدلې 40 کالو پورم دغه بیختا ویل په جهنم کې داسې یو جوړه کنده ده چې کافر ورته کړه روان شي څو کاله مزل بو کې 40 کاله خو به هم بیخته رسیدلې نه یكتبون الكتاب هلاکت جهنم کنده غچاته د کتاب لیکي په خپل لاسو دی وای دا د الله د خوانه دی دلته بدای خبره ځین کې کینه وای چې د الله کتاب لیکل او به دا خبره خلکو ته شو کول چې دا د الله خبره ده اصلا کې دلته د يهودو د مولایانو د تحریف خبره ده چې دا محرفین خلکو تحریفونه کول خدا چې دوی تحریف کولو لفظي تحریف کولو که معنوي تحریف کولو نو جمهور علما په دې خبره قائل دي چې د يهوديانو مولایانو هم په قران کې تحریف لفظي کولو دغه په کتاب د الله کې تورات کې او هم وسره تحریف معنوي کولو دواړه قسمه چلو اگر چې شاه ولی الله رحمت الله علیه اپ الفوز الکبیر کې اغا په قران کې د تحریف لفظي قائل نو صرف د تحریف معنوي قائل دی
هغه وایي چې د يهودو مولانو په قران کې تحریف معنوي کړی دی خو تحریف لفظي نه دی کړی او د دین اپل او نو ټول مفسرین وایي شاه صاحب نه اپل او چې نه د يهودو مولانو تحریف لفظي او معنوي دواړه کړی دی د دې وجنه عبد الله ابن عباس او ابن ابي حاتم او دا رقم تعالی سیوطی د دې درې وړو نه دا خبره نه خل د عبد الله ابن عباس نه ابن ابي حاتم او علامه سیوطی دوی لیکلي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تورات کې صفاتونه د سره غلي وو زمونږ د نبی علیہ السلام صفاتونه په تورات کې په دې الفاظو حسن الوجه حسن الشعر اکحل العینین ربعة القامه دا په تورات کې زمونږ د نبی علیہ السلام صفاتو حسن الوجه خکل مخه ده حسن الشعر خکل ویخته دي اکحل العینین سترګي اسی خدای توري دي او ربعة القامه درمیانه قات والا ده نه د ونی نه نیر دنګ ده او نه دا سډیر وړوکه او مندرې ده دا په تورات کې زمنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک احولیه ذکر شوی و صفات د يهودو مولانو د کې تحریف وکي هغه د شي تحریف پکې ولیکي هغه ولیکل و ازرقن ثبت الشعر ازرقن ثبت الشعر ازرقن دا پیغمبر شینسترګ را روان دی او ثبت الشعر وختیم داسې خوې غوند دي حالانکه زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وخته چې وګرګوتی و التاک حلل عینین دا تور سترګې دي دی ولیکل چې نه ازرقن ثبت الشعر شینسترګ دی خوې وخته دي نو دا دی ولیکل نو تحریف لفظي وکي کوي نه کې تحریف لفظي وکي کنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صفاتونه حسن الوجه حسن الشعر اکحل العینین ربعة القامه دوی دغه په ځای ولیکل ازرقونه ثبت الشعر شینسترګې خوې وختو والا دی نو تحریف لفظي وکي دا د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفاتونه چې تحریف کړو قران عظیم شان پیرت کړي او بیا خلکو ته وایي چې دا د الله نو طرف دی لیشترو به ثمنا قلیلا په دې سره د دنیا بدلی اخلي فویل لهم مما كتبت ايديهم وویل لهم مما يكسبون وویل لهم تبعید دوی لپاره د مما يكسبون اچ دوی کم کسب کوي یعنی يكسبون من الدنيا او من الذنوب هغه چې دوی کم کسب کوي خو یا دنیا کسب کوي او من الذنوب یا د ګناهونو کسب کوي کنه